پړومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلې نه بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی، ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده و، دې چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار په زړه کې لیکلې چې دا هغه خوله څنګه وه، دا هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ دا هغه پوزه څنګه وه، سترګې څنګه وې، د سر ویښتې څو قسمه وو، ویلی شئ چې لاسونه یې څنګه وو، په لاره تللې څنګه وو، لباس یې څنګه وو، پټکې یې څنګه وو، څادر یې څنګه وو، د چهرې بناوټ یې څنګه وو. دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې. اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او دغه فوټو درته څوک وښیي ته به وایې چې دا پلانې دی، وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کوم سړی چې ته نه پیژنې او دغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به وایې چې دا پلانې دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی. نو ملایکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې. او چې ته وایې چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې.